جنرال مبین ته ولې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د خره خطاب وکړ. جواب کې ورته جنرال مبین څه وویل او څنګه پاکستانیانو د مبین په خلاف غلطي خبرې شروع کړې دي. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سابسکرایب کړئ. په دې وروستیو کې جنرال مبین د پخوا په پرتله ډیر اوږد زندان تیر کړ او د هغه له ټویټر څخه ډیر پوسټونه ډیلیټ کړل شول. د هغه د زنداني کېدلو دلیل یو ځل بیا د پاکستان ضد خبرې یادې شوې وې او د هغه په زنداني کېدلو پاکستان خلک ډیر زیات خوشاله وو او په ډاګه یې وویل چې موږ له اسلامي امارات څخه ځکه خوښ یو چې د پاکستان په وینا جنرال مبین بندي کړ. خلکو هیله درلوده چې مبین به د خلاصېدو څخه وروسته د زنداني کېدلو پوره جزئیات بیان کړي، خو هغه د خلاصېدلو په وخت کې یو پوسټ وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هغه په نوم د نور جعلي اکاونټونه نه جوړوي او هغه ولیکل چې نور ما له هر څه توبه کړې ده، هیڅ څه کې هم کار نه لرم. هغه بیا 2 اونۍ چوپ و کله چې پرون د مبین عکسونه د یو اکاونټ څخه شریک شوي و او ورته لیکل شوي و چې د نن ورځې تر ټولو غوره انځور هم د عکس د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر لیکلی دی چې دا خر څوک دی. مبین بیرته جان اڅکزي ته په جواب کې لیکلی دی کله چې زمري وتړل شي نو بیا خلک د خره ګمان پرې کوي. هغه مخکې لیکلی دی چې کاش زما لاس او خوله نه وای راتړل شوي کنه چیرته تا دومره جرأت کولی شو. په یو شمېر نورو پوسټونو کې پاکستانیانو جنرال مبین په جنسي تیري تورن کړی دی او د هغه د قتل اوازې خپرې کړي دي. هغه د خبرو ته په جواب کې لیکلی دی زه هیڅ نشم ویلی، حتی له خپل ځان دفاع هم نشم کولی او تاسې هر څه ویلی شئ. د مبین په دې مظلومیت خلک بیخي زیات خفه شوي دي او خلک وایي چې مبین هغه څوک و چې د طالبانو د نظام لپاره یې تر ټولو زیاته مبارزه وکړه، خو اوس هغه هم ظالمانو دې ته مجبور کړی چې حتی د خپل ځان دفاع او د حق خبره هم نشي کولی، نو د عامو خلکو به څه حال وي.